أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله دین مخکې درس کې د تعوذ او د تسمیې تحقیق ذکر شو. صحیح ترجمه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او به تحقیق د تعوذ چې دنه پکې دولس خبرې دي. دغه شان صحیح ترجمه د بسم الله الرحمن الرحیم او به دغه تحقیق په تحقیق کې دنه الحمدلله شل خبرې ذکر شو. اوس راځو تحقیق د سورۃ الفاتحه ته. مخکې د دینه چې د سورۃ الفاتحه په تحقیق کې شروع وکړو، یو خبره د همیشه د پاره ذهن کې یاد ساتئ. شاه منصور بابا جی سے فرمایل رحمه الله چې قران کریم درې برخې لري: مقدمه، مقصودی برخه او خاتمه. خو د یادونه ورده د مقدمه او د خاتمه به دا مقصد نه چې داګینی مقصودی برخې نه دي. دا صرف د تسهیل لپاره، د اسانتیا لپاره یو نهج او طرز او انداز دی. تو قران کریم هر آیات او هر یو حرف به انتهازیت مقصودی دي، غیر مقصودی په دې کې یو حرف نشته. سورۃ الفاتحه و دا مقدمه د قران کریم ده. دی باچه چې ورته ویل کی تمهیدی برخه ده. د سورۃ البقره د ابتدا د سورۃ اخلاص تر انتها پورې دا مقصودی برخه د قران کریم ده. اخیری دو سورتونه خاتمه د قران کریم ده. نو په دې نن درس کې موږ او تاسو الحمدلله د الله پاک په فضل او احسان او توفیق باندې اوله برخه د قران کریم وایو چې مقدمه د قران کریم ده. دا خبره ذهن کې یاد ساتئ. سورۃ الفاتحه چې دا مقدمه د قران کریم ده، په مقدمه کې عموما څلور خبرې دا ملحوظ خاطر او غسلور وانه خبرې په سورۃ الفاتحه کې شته. نو پته ولګیدا چې سورۃ الفاتحه یقینا مقدمه د قران کریم ده. په مقدمه کې څلور خبرې دا مرعی او ملحوظ. اوله خبره مقدمه مختصره. سورۃ الفاتحه مختصره ده، فقط و آیتونه دي. دویم مقدمه مشتمل وی په براعه الاستهلال، یعنی په مقدمه کې اشاره وی غرض او مقصود ته. په قران کریم کې چې څومره علوم دي اجمالاً په دې سورۃ الفاتحه کې شته. لکه دا خبره به ان شاء الله اوس ته به نورم خخ کارش. نو سورۃ الفاتحه مقدمه ده مشتمله ده په براعه الاستهلال. د قران کریم چې کوم غرض او مقصد دی توحید، نو الحمدلله سره توحید ذکر شوی دی او سره په دلایل ذکر شوی. دریم مقدمه پکار دا چې د جوامع الکلم څخه وي، الفاظ لګو معنی ډیر، او سورۃ الفاتحه یقینا د جوامع الکلم څخه ده. زموږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم سی دیر بابا جی چې وسم ژوند دی الحمدلله، الله دې ژوند دی. هغه تلمیذ خاص او د شیخ التفسیر علامه احمد علی لاهوری رحمه الله. علامه احمد علی لاهوری رحمه الله بدا فرمایل
وهي كمرآة صغيرة تريك شيئا عظيما. هي دا سورة الفاتحة چه كمرآة صغيرة پشانت دا وڑی شیشی دا وڑا شیشا تريك شيئا عظيما چه خایتا تا غٹ غٹ شئی. مقدمه پکار ده چې د جوامع الکلم د قبیلی سخی الفاظ لګ معنا ډیر دا بالکل د جوامع الکلم نه ده. هي كمرآة صغيرة تريك شيئا عظيما. اصلورم خبره د مقدمي افتتاح دا په الحمدلله سره کولی شي. ابتدا کې چې سره خبره شروع کوي الحمدلله نه خبره سره شروع کوي او واقعا چې د سوره الفاتحه ابتدا هم د الحمدلله څخه شوی ده. لږ ماته متوجه شي. ګورې دا خبره ذهن کې یاد ساتئ. زمونږ په دې ترجمه کې دوه طرزې، یو د ابتدا د صورت طرز دی او بل د ابتدا د رکوع طرز دی. دا دواړه طرزونه یاد کړئ. به ورته ټوله ترجمه علی بیتي غوندې حسابي ان شاء الله. زمونږ په ترجمه کې څو طرز دي؟ دوه. یو ابتدا د صورت د دې ځان ته انداز دی او یو ابتدا د هر رکوع. ابتدا د صورت کې د ټولو اول مختصر تعارف د دې مبارک صورت. په دویم نمبر کې ځینې فضائل د دې مبارک صورت کچیرته وی کچیرته تاسو کوي ځینې تفسیرونه د هر صورت په اختتام کې د صورت فضیلت ذکر کوي. هغه موضوعي او حدیث دی هغه راوړي. لکه تفسیر بیزاوی دا کار کوي. بیزاوی ډېر ښه تفسیر دی، تحقیقي تفسیر دی، لیکن دا کار پکې عجیبه غونډه دی چې د هر صورت په اخر کې د صورت فضیلت کې موضوعي حدیث ذکر کوي. موضوعي البته به حاشو ولا خبره ذکر کوي. نو اول تعارف د مبارک صورت، په دویم نمبر کې مختصر فضائل، ځینې فضائل د دې مبارک صورت. په دریم نمبر کې موضوع د دې مبارک صورت چې دعوه ورته هم ویل کیږي سره د مختصر خلاصې. موضوع چې دعوه ورته هم ویل کیږي اصول تفسیر کې ویل دي سره د مختصر خلاصې. زين تراله خبر ان شاء الله کنه. هر چې د ربط خبره ده نو په عام صورتونو کې د ربط خبره وي، خو ته د ربط خبره نشته ځکه د سوره الفاتحه نه مخکې بل صورت نشته. فلهذا ربط حاجتم نشته. عام صورتونو کې به د ربط خبره هم وي، خو دې صورت کې د ربط خبره نشته. په دې مبارک صورت کې چې د ربط خبره نشته نو د ټولو نه اول به تعارف ذکر کو. د تعارف پسې ځینې فضائل د دې مبارک صورت. البته هغه فضائل به دوه قسمه وي. ځینې به داسې چې فضائل د دې مکمل صورت او ځینې داسې چې فضائل د ځینې آیتونو لکه ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوه قسمه فضائل. دریم نمبر کې بیا موضوع د دې مبارک صورت سره د مختصر خلاصې. څلورم نمبر کې بیا لفظي ترجمه. پنځم نمبر کې عام تفسیری فواید او شپږم نمبر کې خاص تفسیری فواید چې هغه ته اسرار د سورۃ الفاتحه ویل کیږي. په اسرار د سورۃ الفاتحه باندې الحمدلله ما کتاب لیکلی منن الله العالیه فی کشف اسرار الفاتحه چې فلال په دې کتابچه کې موجود دی. دا چاپ شوی نه دی کنه، لازم د بوتو لیکل دي. نو مجموعه خبرې سو شپه عرب دل تشته دی نه ګنای سره به و خبره جوړې ده. اوس تفصیل ته تاسو متوجه شئ. امید دې اجمالاً به تاسو خبره یاد شي. زید خیر دی وزل بیا. اوله خبره مختصر تعارف د دې مبارک صورت. دویمه خبره ځینې فضائل د دې مبارک صورت. دریمه خبره موضوع د دې مبارک صورت سره د مختصر خلاصې. څلورم نمبر کې لفظي ترجمه. پنځم نمبر کې عام تفسیری فواید. عام تفسیری فواید. شپږم نمبر کې بیا خاص تفسیری فواید چې هغه ته ویل کېږي اسرار د سورۃ الفاتحه. دا شپږ خبرې. مختصر تعارف د دې مبارک سورۃ. نوم دې سورۃ الفاتحه. یاد ساتي دا د دې مشهور نوم دی. ښه 15 نمونه د دې مبارک سورۃ الاتقان کې امام جلال الدین سیوطی رحمه الله ذکر کړی. او تاسو ته معلومات ته قاعده ده دا قاعده ده چې کثرت الاسامي تدل على عظمه المسمى. چې
چې یو شی نمونه څومره ډېر دا دلالت په خبره باندې کې دا شی ډېر عظیم الشان اوس د الله پاک ګورو نمونه ډېر د نبی پاک اسلام نمونه ډېر دي د نبی پاک اسلام 815 نمونه موسی روحاني الوزیر رحمه الله البرکات المکیه کې نقل کړي د دې مبارک سورته 15 نمونه جلال الدین سیوطی رحمه الله الاتقان کې ذکر کړي كثرة الاسامي تدل على عظمة المسمى باقی پاتې شو دا خبره چې دا سورة الفاتحه دې ته سورة الفاتحه ولې ځکه چې افتتاح د قران کریم د دینه شوی دغه شانته افتتاح د مول د دینه کیږي دغه شان دی مبارک سورۃ افتتاح د خزائن د علوم کړي سورۃ الفاتحه د خزانه د علوم دی افتتاح کړي دا شروع کړي د خزانو د علوم سورۃ الفاتحه ورته ذکر زموږ اساس قرآن شریف کې لیکلي مکیه دا مکی سورۃ د مکی مطلب مخکې من ویلې مکی دا معنا د هجرت نه مخکې نازل شوی دی اصلا په دې کې درې قول دي مشهور قول دا دی چې دا مکی دی غیر مشهور قول دا دی چې دا مدني دی یعنی بعد الهجرت نازل شوی تطبیق دا دی چې دا دوه پیری نازل شوی دا غ صورت ته چې مکرر النزول دی مکرر النزول یو ځل قبل الهجرت نازل شوی مکی مرته ویل کی بل ځل بعد الهجرت نازل شوی نو مدني ورته هم ویل کی فقط یو رکوع و آیتونه لري ترتیب مصحفی کې دا اول نمبر دی دا ټول تعارف دی دا ټول څه دی تعارف ترتیب مصحفی کې دا اول نمبر دی د نزول په اعتبار سره دا 5 نمبر سورت دی وروسته د سورته مدثر نه نازل شوی نزول په اعتبار سره 5 نمبر دی بعد المدثر کلمات د دې 15 تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې د دې کلمات 15 او حروف د دې یوصل او سلويخ دي تفسیر خازن لیکلی حروف سوري یوصل سلويخ کلمات 15 ابن کثیر لیکلی او حروف یوصل سلويخ دي تفسیر خازن لیکلی دا مختصر تعارف د دې مبارک سورۃ رازو دوی خبرې اره خبره باندې بزان غوڅ پوکوي ښه دوی خبره ځینې فضائل د دې مبارک سورۃ یاد ساتئ دا هغه مبارک سورۃ دی چې د دې فضیلت د قران کریم نم ثابت دی او د دې فضیلت د نبی پاک علیه السلام د مبارک او حدیثونو هم ثابت دی او د دې فضیلت د اقوال د علماو نم ثابت دی چې دې فضیلت قران کریم کې راغلي دي او کړه سورۃ الحجر کی آیات 13 سپارہ کی اللہ پاک فرمائے ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم ولقد آتیناک بیشک من درکړي دي تا سبعا وآیتنا من المثانی چې دا بار بار لوستل کی والقرآن العظیم دا القرآن العظیم دویم نوم دی د سورۃ الفاتحه دا السبع المثاني يونم لسبعا من المثاني والقرآن العظيم دوم دا القرآن العظيم د ټول قرآن کریم نوم دی او د سورۃ الفاتحه نوم دی کته چې سورۃ الفاتحه ته القرآن العظيم ولې ځکه دا د القرآن العظيم خلاصه ده دا سورۃ الفاتحه د دې لکه متن او دا ټول قرآن کریم د دې لکه شرح دې القرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم د بخاری شریف په دویم جلد شپږ سوه او 200 نمبر صفحه باندې مشهور روایت دی د بخاری شریف په دویم جلد شپږ سوه او 200 نمبر صفحه باندې روایت نبی پاک علیه السلام مبارک د سورۃ الفاتحه ته یو لقب ورکړی دی اعظم سورۃ فی القرآن اعظم سورۃ فی القرآن اعظم ګو اسم تبدیل صيغه ډیر لوی سورۃ په قران کریم امام ترمذی رحمه الله مستقل باب قائم کړی دی په ترمذی شریف په اول جلد کې باب ما جاء فی فضل فاتحه الكتاب باب د په بیان د هغه حدیثو کې جاء چې هغه راغلي دي په فضل فاتحه الكتاب مبارک فضیلت د سورۃ الفاتحه دا باب چې قائم کړي نو به د حدیث پاک ذکر کړی دی چې نبی پاک علیہ السلام مبارک په فرمایل ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها
دا دومره لوی سورت نه دی نازل شوی په تورات کې په انجیل کې په زبور کې په قران کریم کې په شان دي الفاظ د حدیث څنګه دي ما انزل فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها امام حاکم رحمه الله په مستدرک کې یو حدیث پاک نقل کړي نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام مبارک پاک حدیث کې دي ته بل لقب ورکړي دي افضل القرآن مخکې لقب څنګه اعظم سوره فی القرآن هغه د بخاری په روایت د مستدرک په روایت کې ورته لقب ورکړی شوی افضل القرآن دا ډېر افضل سورت دی په قران کریم امام جلال الدین سیوطی رحمه الله د خپل تفسیر الدر المنثور دا الدر المنثور دا د جلال الدین سیوطی رحمه الله تفسیر دی الاتقان هم ده خو اتقان خو په علوم القرآن کې لیکلی دی او دا در المنثور مستقل تفسیر دی دا غي په اول جلد 15 نمبر صفحه باندې د امام طبرانی رحمه الله په حواله باندې دا حدیث پاک ذکر کړي ابو امامه رضی الله عنه فرمایي چې نبی پاک علیه السلام مبارک فرمایل سلور شیان دا سیدی چې دا د هغه خزانو نه ما ترا کړی شوی دی کوم چې د عرش د لاندې ده تو برانی کی روایت دی د ابو امامه رضی الله عنه چې نبی پاک علیه السلام فرمایي سلور شی نه دي چې دا ماته د هغه خزانه نه را کړی شوی دی کوم چې د عرش د لاندې ده ام الكتاب یو سورۃ الفاتحه دویم آیت کرسی دریم د سورۃ البقره اخیری آیتونه دي اخیری دوا آیتونه سي او څلورم سورۃ الکوثر سورۃ الکوثر سورۃ الفاتحه شو آیت کرسی د سورۃ بقره اخیری دوا آیتونه او دغه شانتا سورۃ الکوثر ان اعطینا حسن بصری رحمه الله نه نقل لي تدیر عجیب روایت ته خامات ډیر خوان راکړي حسن بصری رحمه الله بعد فرمایل ان الله انزل 104 كتب بشک الله پاک نازل کړی دی یو سلسله کتابونه سلور غټ او سل واړي چې صحیفه ورته ویلي ان الله انزل 104 كتب او به فرمایل چې واودع علمها فی الاربع الله پاک دې یو سلسله کتابونو علوم زې کړی دي په سلورو کتابونو تورات انجیل زبور قران کریم او به فرمایي چې واودع علم الاربع فی القران د دې سلورو وانو کتابونو چې دا غټ کتابونه دي د الله پاک په طرف نه نازل شوي دي د دې علوم الله جل شانه په قران کریم کې ځای کړی او به دا فرمایي چې واودع علم القران فی المفصل الله پاک د قران کریم علوم په مفصلاتو کې ذکر کړی دي په مفصلاتو کې ځای کړی دي مفصلات د سورۃ الحجرات ترسته سورۃونه دي ته مفصلات ویلي طوال مفصل او ساعت مفصل او قصار مفصل کنه مفصلات د سورۃ الحجرات ته شروع اخر د قران کریم او به فرمایل واودع علم المفصل فی الفاتحه د مفصلات علوم په سورۃ الفاتحه کې نو لنډو کنه واسطه د منځ نه لري کدی یو سلورو کتابونو علوم په سورۃ الفاتحه کې دې قول خلاصې څنګه شو الله پاک یو سلور کتابونه نازل کړي د دې علوم په سلورو کتابونو کې د سلورو کتابونو علوم به په قران کریم کې د قران کریم علوم به په مفصلاتو کې د مفصلات علوم په فاتحه کې نو د سویل چې واسطه د منځ نه لري چې یو سلورو کتابونو علوم الله پاک په سورۃ الفاتحه کې سبحان الله ناشنا سورۃ ته ولې په دې سورۃ الفاتحه کې د ایاک نعبد و ایاک نستعين د آیات شته دي تفسیر ابن کثیر دی باره کې لیکلي وی هاتان الکلمتان ترجع الادیان كلها الیهما هاتان الکلمتان دا تو کلمې یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعين ترجع الادیان كلها الیهما رجد ټول دینونو دي ته کې په هر دین کې دا خبره وا چې ایاک نعبد و ایاک نستعين عبادت دی یو الله او ما فوق الاسباب مددونه غوښتل دی یو الله پاک په مسند دارمی کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اثر ذکر شوی دی مسند دارمی کې فرمایل به لكل شیء لباب د هر یو شی یو مغز ولباب القرآن الحوامیم د قرآن کریم لباب او مغز حوامیم السبعه دي قرآن شریف کې و سورتونه دي کنه حامیم او به فرمایل ولباب الحوامیم الفاتحه د حوامیم خلاصه به سورۃ الفاتحه سبحان الله
د هر شي یو مغز د قران کریم مغز حوامیم او د حوامیم او مغز سورۃ الفاتحه دوسو واسطه مزنه لري کوي د قران کریم لباب حوامیم د حوامیم لباب سورۃ الفاتحه نو بس د قران کریم لباب سورۃ الفاتحه لب او لباب مغز اصل اوچته برخه تفسیر قرطبی لیکلی دی جميع القرآن في الفاتحة جميع القرآن في الفاتحة تو طول قرآن کریم علوم په سورة الفاتحة کې شته او به فرمایل وهي 25 کلمه وی په دې کې 15 کلمې دي تضمنت جميع علوم القرآن چې دا 15 کلمې دا متضمن دي مشتمل دي په ټول علوم القرآن کریم باندې تفسیر قاسمی لیکلی دی وقال بعض السلف د ځینې سلف صالحین نه نقل دي چې الفاتحه سر القرآن فاتحه دا د تمام قرآن کریم یو سر دی او راز دی راز وسرها هذه الكلمه او به د سورۃ الفاتحه راز دغه کلمه ده چې یا نعبد و اياک نستعين فالاول تبرؤ من الشرك اياك نعبد په دې کې خلاص والے دی د شرک والثاني تبرؤ من الحول والقوه او په دې دویمه کې خلاصواله دې د حول او د قوت لا حول ولا قوه الا بالله هیڅ ګناه نه ځان نشي ساتل بغیر د الله د مدد نه ویا کنستای هیڅ نیک عمل نشي کولای بغیر د الله د مدد نه ویا کنستای او الثاني تبرؤ من الحول والقوه او والتفويض الى الله عز وجل په دې کې خپل امور سپارل دي الله پاک یا کنستانه مدد غواړم دا مزون به په نور وایتونو کې بشتا دا تبرؤ من الشرك او تبرؤ من الحول والقوه دا لکه الله پاک فرمایي فاعبده وتوکل علیه فاعبده دی والله عبادت کو دا تبرؤ من الشرك وتوکل علیه په الله پاک باندې توکل کو دا تبرؤ من الحول والقوه دا شانتا لا اله الا هو فاتخذه وكيلا لا اله الا هو تبرؤ من الشرك فاتخذه وكيلا دا غدوه خبر شو تبرؤ من الحول والقوه او التفيض الى الله تعالى تفسير فتح البيان لكلي چې د حسن بصري رحمه الله نه نقل دي مرسلا چې من قرأ الفاتحه چې سوره الفاتحه ولوستله فكأنما قرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان د سې دې لکه چې تورات انجیل زبور قران کریم ټول لوستي حسن بصري مولانا مرسلا نقل تفسير فتح البيان دا نقل کړي من قرأ الفاتحه فكأنما قرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان علي مرتضى رضی الله عنه فرمایل بطور التحديث بالنعمت او اظهار حقیقت وی ماته د سورۃ الفاتحه دومره اسرار رموز او کمالات معلوم دي وی کزه په دې باندې تفسیر ولیکم لا اوقرت البعير حملا دومره غټ تفسیر وي چې او خان به د غبار به وړلې نشي یو اوخ با د غبار وړلې نشي دومره جلدونه به وځي په سورۃ الفاتحه کې وي دومره اسرار او نکات او لطائف او کمالات وکذا په دې باندې تفسیر ولیکم لا اوقرت البعير حملا یاد ساتي سورۃ الفاتحه هغه مبارک او عظیم المرتبه سورۃ ته چې افتتاح دی او عظیم عبادت څخه شوی دا چې حمد د باری تعالی دی ول افتتاح کې الحمدلله دا الحمدلله د لوی عبادت ته دومره لوی عبادت ته چې الله پاک د خپل خاص بندگانو په صفت کې دا وایي الذين يحمدون الله في السراء والضراء الله پاک ته محبوب بندگان غري چې هغه الحمدلله وي په خوشحالي کې هم او په تکلیف کې هم هر حال کې تر دې پورې حدیث پاک کې دا الفاظ راغلي ان المؤمن لا ينزع روحه من جنبيه وانه لا يحمد الله وي بشک مؤمن د روح وزي او دا الحمدلله د مؤمن روح بوزي او دا به الحمدلله یعنی هر حال کې به د زړه د شکر نه لري دغه شان حدیث پاک کې راځي چې کله د یو مؤمن بنده اولاد وفات او دا صبر کوي ان لله و انا الیه راجعون یو چا اولاد وفات صبر الحمدلله و به ان لله و انا الیه راجعون خبر الحمدلله کې ده کنه وی الله پاک سره د علم د ملائکو نه پوښتنه کوي چې تاسو زما د مؤمن بنده د زړه میوه راو شو کوله د زړه ټوکړه مو راو شو کوله او ملائکو وایي چې تاسو حکم
په ورته الله پاک فرمایي چې زما بنده سوي چې دی بنده الحمدلله ویلي ان لله و انا الیه راجعون ویلي وی الله پاک ډیر زیات راضي شو دی ملائکه ته چې ابلو لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد ابلو لعبدي بيتا زما دی بنده ته په جنت کې بهترینه بنگله جوړه کړ او هغه ته نوم کړي بیت الحمد چې دی په مصیبت او تکلیف کې الحمدلله دغه شان حدیث پاک کې راځي اول من يدعى الى الجنه الذين يحمدون الله في السراء والضراء ترمذی کی روایت صحیح مشکات نقل کړ اول هغه څوک چې دعوت په ورکول شي جنت ته داخل شاغه خلک وي چې الله حمد ادا کړی په السراء والضراء ور هغه آیات او حدیث یو ځای آیات کې دا الله پاک د خلق حقیقي او رښتینی بندگانو صفت کوي او فرمای الذين يحمدون الله في السراء والضراء او دې حدیث کې دا راغلی اول من يدعى الى الجنه الذين يحمدون الله في السراء والضراء تر دې پورې حدیث پاک کې دا راځي ترمذی کی روایت ته وافضل الدعاء الحمد لله افضل دعاء الحمد لله ځکه چې انت اشکال لګي چې الحمدلله نفس دعاء نه ده افضل دعاء بس الحمدلله خدای الله ذکر دې سره صفت بیانوي جواب دا دی ګوره کار یو بنده چې ډیر زیات او خياري او دیو چانه غوښته کوي دغه صفات بیان دا د یو کتاب دی نفحة الیمن باغی کې د ابو نواس ډیر زیات قصې د هارون الرشید دربار ته برار او د هارون الرشید صفاتونه بل شروع هغه په قسم د پیسو باران او پیسو کې پټ عام شاعران چې هغه براله یو سور په را کلاس به یا به ورته یا به ورته کومه به سور په او دا بچراغه کنده به صفاتونه شروع نو بس د کریم او د سخی سره صفات چوکي اگر باندې د پیسو باران کوي وافضل الدعاء الحمد لله افضل دعاء الحمد لله ان زاري دې موږ سره زين اشکال چې الحمدلله نفس دعاء نه د افضل دعاء بس د کریم ذات صفات کول دا دغه غوښته کول افضل الدعاء الحمد لله دا شان حدیث پاک کې راځي سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملؤ سبحان الله سره تل د میزان نیمه ډکی او الحمدلله سره مکمل ډکی تو چې الحمدلله ثواب ډبل دی په نسبت سبحان الله تر دې پوری حدیث پاک کې راځي چې کله یو مؤمن الحمدلله وې د نعمت په مقابله کې تازه نعمت راغی او الحمدلله دی نو شل کې عمل نه کوي او کوم تازه نعمت لري اوس هم د الله پاک په نعمتونو کې پټ پټي او کوم څه تازه نعمت نشي ته چې الحمدلله نو بیا دیش نه کوي عمل نه کوي بلکې دیش نه کوي تر دې پوری حدیث پاک کې راځي ما اعطي احد نعمه يحمده عليها الا كان الحمد افضل من تلك النعم ما اعطي احد نعمه ندی ورکړ شوی یو کسته یو نعمت يحمده عليها چې دا پاغي باندې حمد ادا کی الا كان الحمد افضل من تلك النعمه مگر دا الحمدلله افضل دی دا نعمت ترمذی جلسانی کې روایت راځي نبی پاک اسلام فرمایل ان الله لا يرضى عن العبد بشک الله پاک د خپل مؤمن بنده ناراضي کی ان ياكل الاكله فيحمده عليها چې دا یو وړي تیر کو الحمدلله یو ګټو تیر کو الحمدلله دغه شان دا الله جل شانو حمد لك څنګه چې په دنیا کې ویل کېږي په آخرت کې به ویل کېږي له الحمد في الاولى والاخره ادملوي وګورئ د سورۃ الفاتحه په ابتدا کې یو لوی عبادت ذکر شوی د الحمدلله د الحمدلله فضایل د سورۃ الفاتحه فضایل د الحمدلله فضایل دا بیانې دي چې فضایل د سورۃ الفاتحه ځکه الحمدلله د سورۃ الفاتحه په ابتدا کې جنت کې بدنه الحمدلله ویل کېږي آیات کې راځي وقیل الحمد لله رب العالمین جنت چې کله جنت ته داخل شو ته جنت د نعمتونو فائدہ والی ویل کېږي بالته به جنت ته مدسه وچ الحمد لله رب العالمین د نبی پاک علیه السلام مبارک معمول دا چې هر وخت په حمد د باری تعالی کې مشغول کراحت او خوشحالي بوا نو دسه به فرمایل الحمد لله رب العالمین او کوم مصیبت او تکلیف په نو به دسه فرمایل چې الحمد لله علی کل حال تو سورۃ الفاتحه فضائل میں بیانول تفسیر مدارک یو روایت ذکر کړي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بدا فرمایل اذا اعتللت او اشتكيت فعليك بالاساس کله چې ته مریض شي په کمزې دي دردي فعليك لازم ک فزان باندې اساس القران د سورۃ الفاتحه یو نوم چې پندیش نمونه دي اذا اعتللت او اشتكيت فعليك بالاساس مسلم شریف کی یو روایت دی
صاحب د مشکات المصابیح په اول کې 202 نمبر صفحه باندې نقل کړي. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. په پتا سه حال کې جبريل عليه السلام ناس تو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره سمع نقیض. نبی پاک علیہ السلام یو سخت आवाज واوري. نقیض معنی صوتا شديدا، د بر طرف نه د आवाज واوري. فرفع راسه، نبی پاک علیہ السلام مبارک سر اوچت. نو جبريل علیہ السلام ورته فرمایل چې هذا باب من السماء فتح اليوم. دا پاسمان کې و دروازه و چې نن خلاص شو. لم يفتح قط الا اليوم. چې دا خلاص شو نو هم دا نن خلاص شو. فنزل منه ملك، دا غینه یو ملک راغی. جبريل علیہ السلام سره کېنا. جبريل علیہ السلام تعارف کو چې هذا ملک، دا یو داسې ملک دی نزل الى الارض چې نازل شوی د ازمکه ته. لم ينزل قط الا اليوم، دا نن نازل شوی دی نه خلانه دی راغی. فسلم اخي ملك بسلام واچول د تعارف نورست. فقال اخ ملك ویل اے نبی پاک علیہ السلام ابشر بنورین اوتیتهما، زیر قبول ک د دوه رڼاګانو چې دا دوه رڼاګانې تاسو درکړې شوې دي. لم یؤتهما نبی قبلک، یو پیغمبر ته دا نه ورکړې شوې ستانه ما کومې رڼاګانې؟ یو فاتحه الكتاب سوره الفاتحه، بل وخواتیم سوره البقره، د سوره البقره اخیری دوه آیتونه. به فرمایي چې لن تقرا بحرف منهما الا اعطيت، تنل ولي یو حرف د دې دوه یعنی یو کلمه او جمله د دې دوه مګه ته بدا درکولې کی. د حدیث پاک چې مشکات شریف کې ذکر دی، به د مشکات شریف په حاشیه باندې په 2 نمبر حاشیه باندې د مولا علی خیر رحمه الله قول ذکر شوی. مولا علی خیر رحمه الله وی سماهما نورین، سورة الفاتحه او د سورة بقره اخیری دوه دي ته نورین ویلې شو، لان كل واحده نور يسعى بين يدي صاحبها. ځکه هر یو د دینه سورۃ فاتحه او د سورۃ بقره اخیری دوه آیتونه دا رڼا به او د قیامت پرز به د صاحب مخې ته روان او یدید وجنا چې لانهما يرشدان الى صراط مستقيم. دا دواړه رشد او هدایت کې په طرف د صراط مستقيم او صراط مستقيم نه دی مګر نور او رڼا د ذکر ورته نورین ویل شي. دا خو د سورۃ الفاتحه تعارف او د تعارف نورسته ځنې فضائل، تعارف نورسته ځنې فضائل هم تاسو ویلې. ځنې فضائل د سو چې د قران کریم پرانای، ځنې د حدیثو پرانای او ځنې د سلف صالحین او د اقوالو پرانای. به ځنې فضائل چې د ټول سورۃ فاتحه سره لګیدل او ځنې د ځنې آیتونو سره لګیدل لکه د یا کنا عبد و یا کنا استعین سره لکه الحمدلله سره. او ان شاء الله فضائل راځو دریم نمبر خبره. دریم نمبر خبره دا ده چې موضوع د دې مبارک سورۃ سره د مختصر خلاصې دې ته لکه متوجه شي. د دې مبارک سورۃ موضوع ده اثبات التوحید بالدلائل، اثبات التوحید بالدلائل. خلاصې ته لکه متوجه شي. په دې اول نمبر آیات کې دعوه د توحید ذکر ده او عنوان د الحمدلله باندې. بیا په دې دعوه باندې دلایل دي، په دې دعوه باندې څه دي؟ دلایل. په ضمن د دې دعوه کې یو دلیل شته. الحمدلله دا دعوه ده، دا لله په دې کې یو دلیل ته اشاره ده. ورسته وایو ان شاء الله. رب العالمین دویم دلیل، الرحمن دریم، الرحیم سلورم، مالک یوم الدین پنځه دلایل. الحمدلله دعوه د توحید شو. په دې دعوه د توحید باندې ټول څو دلایل شو؟ پنځه دلایل. یو دلیل د لله څخه معلومي، دویم رب العالمین، دریم الرحمن، سلورم الرحیم، پنځم مالک یوم الدین. نو د الحمدلله د مالک یوم الدین پوری دعوه د توحید او پاغي باندې پنځه دلایل. خلاصې ته ډېر فکر کوئ. خلاصې ته فکر کول وي د صورت دا او د خشن د هر یو صورت د خوان والي ان شاء الله. د الحمدلله د مالک یوم الدین پوری دعوه د توحید او پاغي باندې پنځه دلایل. د دین رستی تفریع په دغه دعوا او دلایل باندې په ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا تفریع ده په دې مخ کې دعوا او دلایل باندې.
هر کله چې تمام د کمال صفاتونه دی یو الله د پاره دی د دې پنځو دلایل د وجنا نو تفرید اشوا چې ایاک نعبد عبادت په صرف او صرف ستا کو یا الله نو تفرید پیدا شو چې و ایاک نستعين مدد په صرف او صرف تا نه و دا ایاک نعبد و ایاک نستعين دا تفرید په دغه مخ کې دعوه او دلایل باندې درې خبرې شوې څلورمه خبره تعلیم الدعاء للتثبت الله پاک په دې مبارک صورت کې موږ ته تعلیم د دعا راکړي د پر د کلکوالي په دغه مخ کې دعوه او دلایل باندې اهدنا الصراط المستقيم تر اخره پورې دعا ده کړه د څلورمه خبره شو تعلیم الدعاء للتثبت الله پاک موږ ته تعلیم د دعا راکړي د پر چې تکلک شي په دغه دعوه او دلایل باندې په دین باندې کلک شي او پنځمه خبره بیان د فرق ثلاثه چې متعلق دي د دعوی د توحید سره صراط الذين انعمت عليهم داول ډله دا په دغه دعوا او په دلایل باندې کلکا او دوی مودري مډله المغضوب عليهم والضالين يهود ونصارى دا منحرف شي بي دي اوریدلی دي دې الحمدلله نه اوریدلی دي دغه دعوی د توحید نه څنګه دي اوریدلی نو فکر ورته وکي د دې مبارک صورت خلاصه سو خبره شوي پنځه خبرې ډیر آسان د الحمدلله د مالک یوم الدین پوری دعوت توحید ته پاغي باندې پنځه دلایل بیا ایاک نعبد و ایاک تفرید په دې مخ کې دعوت دلایل باندې به تعلیم د دعا د فرض تثبت اهدنا الصراط او به د درې وډلو بیان اول ډله چې دا په دې دعوت باندې کلک ده صراط الذين انعمت عليهم او دوی مودري مډله هغه اوریدلې توحید پریخي د يهودو نصارو حکمراهان دي کنه ګډوډي په څلورم نمبر کې لفظي ترجمه لفظي ترجمه ته ډیر متوجي کیږي ښه لفظي ترجمه د سورۃ الفاتحه ته متوجي شي الله پاک فرمایي الحمد طول د خدای توب صفاتنا یا الحمد طول د کمال صفاتنا چې د الله پاک د شان سره خای لله صرف او صرف د هغه الله پاک د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوقات دی الرحمن بے حد مهربان الرحیم نهایت رحم کوونکې مالک یوم الدین واقدار د ورځې د جزا دی یعنی د ورځې د قیامت ایاک نعبد یا الله صرف او صرف ستا عبادت کو و ایاک نستعين او صرف تا نه مدد غواړو په ټول حاجاتو کې اهدنا او خای منتا کلک منګه الصراط المستقيم پنی غلار صراط الذين یعنی پلار د هغه کسان انعمت عليهم چې تا انعامات کړي په هغه باندې دا تاسو خلق دي دا الذين انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم چې نه غضب کړي شوی په هغه ولا الضالين او ندي گمراهان فقط پنځه مشبګه خبر را ته پاتې ده دا پنځه مشبګه خبره کوو بس بیا واخر دعوانا پنځه او شپږه خبره پنځه خبره عام تفسیری فواید او شپږه خبره خاص تفسیری فواید چې هغه ته اسرار د سورۃ الفاتحه ویل کیږي د بسم الله سره متعلق خبره ځکه نه کوو د بسم الله تحقیق الحمدلله شوی کنه دی شوی نشاوس په زمن د بسم الله کې کستا سو فکری د الرحمن د کلمې د الله تحقیق مو او د الرحمن او د الرحیم تحقیق مو هغه بیان صرف الرحمن الرحیم کې به څه کوم خبره به ان شاء الله د ټولو نه اوله تفسیری فائدہ ده چې تعداد د دې ځینې کلماتو په قران کریم کې الحمد دغه کلمه قران کریم کې درې سلوي خيري ذکر شوی ده الله
دا نو قران کریم کې څو پیری راغلي یو کتاب دی المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريم هغه لیکلي دي چې 2690 پیری دا ذکر شوی دی قران کریم کې 2690 پیری. البته موسی روحانی البازی رحمه الله د خپل مایناس کتاب الکنز الاعظم فی تعین الاسم الاعظم داغه په یو سل واته صفه باندې لیکلی چې دغه کتاب والانا یو پاتې شوی د بسم الله الرحمن الرحیم کې چې کلمه د الله ذکر شوی دا ور پاتې شوی چې دا ور سره جمع کینو 2680 برابر نو تاسو نه چې څوک پوښتنه کوي تاسو ورته دا جواب ورکوي ښا الکنز الاعظم یو سلوات یې صفه باندې لیکلي چې کلمه د الله په ټول قران کریم کې 2680 پیری ذکر شوی دا د معلومات ته ذهن کې یاد ساتئ څو پیری ذکر شوی 2680 رب دا کلمه 900 او 900 پیری ذکر شوی 900 او 900 العالمین دا کلمه 3 پیری ذکر شوی 3 الرحمن و 50 پیری الرحیم یوسل 15 پیری مالک 3 پیری ټول قران کریم یوم 309 پیری یوم 309 پیری الدین وش پیت پیری ایاک نعبدو لفظ د عبادت 215 پیری ذکر شوی لفظ د عبادت 215 پیری و ایاک نستعین دا نستعین کلمه دا یو ځل ذکر شوی ټول قران شریف کې تاسو دویم ځکه نستعین نشي پیدا کولی نستعین کلمه دا یو ځل ذکر شوی البته مستعان به دو پیری ذکر شوی امدا ماده د صرف هيئت بدل مستعان یو ځل په سورۃ یوسف کې راغلی والله المستعان علی ما تصفون او به په سورۃ حج کې مستعان کلمه شته ها استعینوا په صيغه د امر سره 3 پیری ذکر شوی استعینوا په صيغه د امر سره 3 پیری ذکر شوی یو نستعین دی یو مستعان دی یو استعینو دی نستعین یوزل مستعان 2 پیری او استعینو 3 پیری یو 2 3 ترتیب دی بس اهدنا دغه کلمات 298 پیری ذکر شوی قران شریف الصراط سلوخ پیری الصراط سلوخ پیری المستقیم ودیش پیری المغضوب چراغله د سلیریش پیری ټول قران شریف کې او ادوالین نوی پیری المغضوب سلیریش پیری ذکر شوی او ادوالین نوی پیری دا مجموعه یو فائده دا مجموعه یو فائده خو متوجه شیخه دا خبره ذهن کې یاد ساتئ الحمدلله دا جمله ده منطق کې دي ته قضیه و قضیه من القضايا قياساتها معها شریف تهذیب کې بتا سویلی چې بعضی قضایا دي چې دلیل ورسره په ضمن کې ذکر د شریف تهذیب د خطبې نم دا معلومي شریف تهذیب د خطبې نم دا معلومي چې دا الحمدلله دا د سي قضیه ده چې دلیل ورسره شته ذکر چې دی کې دا لله ذکر شوی دی الله د دې معنا تاسو یاد کړئ شریف تهذیب کې لیکلي دي کنه هو اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان والزوال دا الله نوم دی دا غزاد د پاره چې واجب الوجود چې څومره د کمال صفاتونه دي او داغه د شان سره خي او ثابت چې څومره د نقصان دي داغه نه پاک دي نو ګورسه ته اوس داو دلایل برابر
زمون دعوه دا چې الحمدلله ټول د کمال صفاتونو د الله پاک د پاره دی ولی لانه مستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان والزوال صغرى وكل ما هذا شانه فالحمد له نو حدیث خارج ک فالحمد لله نو الحمد لله جمله ده منطق کی ورته قضیه وي خو یا ساتي دا قضیه من القضايا قياساتها معها دا دغه قضایا د قبیلین دا چې دلیل په زمين کې ور سره شته دی وجه مخکې ما ویل چې دا رب العالمین دویم دلیل دی الرحمن دریم دلیل دی الرحیم سلورم دلیل دی او مالک یوم الدین پنځم دلیل دی په دې داوا باندې پنځه دلایل څو دلایل دي پنځه دلایل وز دا نور دلایل بسنګ لګوي الحمدلله خو دعوه شو ولی الحمدلله لأنه رب العالمين وكل ما هذا شانه فالحمد له فالحمد لله ده أريو بام بسلي أريو ولي الحمد لله لأنه الرحمن وكل ما هذا شانه فالحمد له فالحمد لله شكل اول ده كان شامس بديهي الانتاج هذا استاذ محمود ده بصغرا کی موضوع ده کبرا پام دي طرز الرحيم ولا کو پام دي طرز مالك يوم الدين ولا کو فداوا باندې سود دلایل شو پنځه دلایل دې ترتیب باندې لګي دا خبره ذهن کې یاد ساتي الحمد کی چې دا کم الف لام دی یا خو الف لام جنسی دی نو معنا دا جنس حمد یعنی حقیقت او ماهیت د حمد لله یا الف لام استغراقی دی معنا هر حمد لله اوس کتي باندې اعتراض کی چې هر حمد د الله لپاره دی ډیر کړه یو مخلوق حمد بیانې ته ورته دی مخلوق ته دا کمالات چا ورکړي چې حمد بیانې الله پاک ورکړي نو دې رجب الله جل شانه ځکه مخلوق کې چې څومره کمالات دي د ذاتی دي د اعطوایی دي او د مخلوق چې کوم حمد بیانېږي دا په دې و چې الله پاک د کمالات ورکړي نو دې رجب چاته ده باری تعالی نو الحمدلله بالکل افلام استغراقی کې د ذری برابر مشکل کې نه جوړي یا الحمد ک الف لام عهد خارجي دي والحمد الحمد اغه معهود حمد اغه معلوم حمد چې حمد د باری تعالی د خپل ځان د پاره لله صرف او صرف د الله پاک د پاره باری تعالی د خپل ځان حمد بیانې حدیث پاک کې معلومي اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا ساتي کچیر الف لام جنسي الحمدلله دې تبع قضيه طبيعيه ویل کی الف لام استغراقی دي تبع محصوره موجبه كليه وي محصوره موجبه كليه د الف لام دې لکه كله او کچیرتا الف لام په دې کې عهدي خارجي د پاره شي دي تبع موجبه جزئيه ویل کی یعنی محصوره موجبه جزئيه محصوره موجبه كليه اوس موجبه جزئيه شو مخصوص حمد شو کړه چې حمد باری تعالی د خپل ځان اوس په منطق کې چې مرقات قدري وی دا د مرقات قدري قضيه طبيعيه مرقات کې شته محصوره موجبه كليه محصوره موجبه جزئيه ودا صرف اجرا ده څنګه ده اجرا ده نور تاسو ته مرقات کې ویل حمد د دوه لغوي او اصطلاحي معنی الحمدلله تاسو په نوم کې ذکر کړی چې حمد په لغت کې ستودن ته ویل کیږي او اصطلاحي معنی دا چې هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان في مقابله النعمه او لا دا ثنا د پجبه پاک صفت جمیل باندې چې دی محمود په اختیار کې او که په مقابله د نعمت کې وي وکړي شکر خامخا په مقابله د نعمت او حمد په مقابله د نعمت کې وي وکړي البته حمد بیا خاص ته په اعتبار سره چې دا صرف د لسان نه دی او شکر عام دی په لسان مدا کیږي او په نور اندامونو باندې مدا کیږي دا خبرې تاسو په نور کې ذکر یې مورته لګلګي اشاره وکړي الحمدلله دا لله جار او مجرور په اعتبار د متعلق سره چې مختصن دي خبر دې د فارغ دي مخکې مبتدا چې الحمد مختص لله الله د دې تحقیق
په ضمن د بسم الله الرحمن الرحیم کې په تیر درس کې الحمدلله وشو. رب العالمین رب د دې څو معناګانې د دې یو معنا دا مصلح، دا معنا دلته ولګوه الله جل شانه چې دی مصلح د عالمین دی، د عالمین اصلاح کوونکی څوک دی؟ الله جل شانه. بل معنا د مدبر، دا معنا دلته دی مدبر د عالمین دی، تدبیر د امور د هغوی الله جل شانه. ترب دریم معنا د مالک، بالکل مالک د عالمین او ټول عالمین مملوک. بل معنا د مولا، بالکل مولا د عالمین دی. مونږ ټول عالمین د الله پاک ته پاتې شو لکه غلامان، رب تعالی زموږ مولا. پنځم معنا د رب د حاکم، حاکم معنا قانون ساز، قانون ساز د عالمین لپاره څوک دی؟ الله جل شانه، بل قانون ساز نشته. شپږم معنا د دې د جامع، الله پاک را جمع کوونکی دی عالمین. او معنا د معبود، معبود د عالمین. ولنډه دا ده چې مفسرین د دې رب او معناګانې ذکر کړي: مصلح، مدبر، مالک، مولا، حاکم، جامع، معبود و معناګان. وسبعة اذا رجعت، اذا رجعتم من المدرسة الصديقية الى بيوتكم ومساجدكم، دا و معناګانې ځان سره دي. خداوش دلته یو سوال ذهن ته راځي، هغه دا چې په ترکیب کې خدا رب العالمین صفت ته د پاره د الله مطابقت په مابین د موصوف او د صفت کې په کاری په تعریف او په تنکیر کې موصوف الله عالم د معرفت او د صفت نکره کوي. کته چې یې اضافت خو شوی د معرفت العالمین معرفت، نو خبره دا ده چې رب العالمین اضافت لفظي معلومي، او اضافت لفظي مفید د پاره د تعریف نه، هغه مفید د پاره د تخفیف فقط. دا به څنګه شي؟ دا کې جواب آسان دی. حاصل د جواب دا دی چې رب العالمین دا رب دا اصلا صيغه د اسم فاعل دا رب دی، الف حذف شوی دی، بی په بی کې مدغم شوی، ربون ونه جوړ شوی، نو دا صيغه د اسم فاعل دی. هدایتونه هو مبني عبارت کې دا خبره لیکلې ده چې کله په اسم فاعل کې معنا د دوام او د استمرار وي، نو اضافت د دې اسم فاعل ما بعد د اضافت معنی وي، یا په معنا د فعل ماضي سره، یا په معنا د فعل ماضي سره، او یا په معنا د دوام او د استمرار. دلته په معنا د دوام او د استمرار، فلهذا د اضافت معنی وي، د اضافت معنی مفید د پر تعریف دی. دا کده ذهن کې یاد ساتي چې ته هم مبني کې داشته. نو دا رب ورسې کې رب بوندې اسم فاعل څنګه الف حذف شوی، بی په بی کې مطلب شي، او قاعده دا د اسم فاعل کې چې کله معنا د دوام او د استمراري، د اضافت ما بعد ته اضافت معنوي وي، او اضافت معنوي مفید د پر د تعریف وي، دا معرفت نه مخکې معنی. دا د قاعده ده چې د همیشه د پر ویل کې یاد ساتي. دا ډیر ځینې کې شری باندې به خبرت لري. دا اعتراض هغه ځکه موریدي کې الحمدلله فاطر السماوات والارض، مې په سورې فاطر کې الحمدلله، لله موصوف هغه معرفت د عالم، فاطر السماوات اضافت لفظي دي. نو هغه جواب دی چې اضافت معنی دي، ځکه فاطر اسم فاعل دی، دې کې معنا د چا د دوام او د استمرار. واقعا چې معنا د دوام او د استمرار پکې ده، ځکه چې الله جل شانه چې رب العالمین دی، نو همیشه د پاره رب العالمین دی، کنه په یو مخصوص وخت کې رب العالمین، همیشه د پاره رب العالمین. بهر صورت دا خبر به ذهن نه وباسي. رب العالمین، عالمین جمع د عالم، د عالم ما سوى الله ته ویل کیږي. دې باندې سوال چې جمعیت ته خو یجت نو چې تاسو ویل شو الحمدلله رب العالم بس کفایت کوي، ځکه عالم ما سوى الله ته ویل کیږي، ما سوى الله ارث بس جمعیت ته پکې ځای. یو جواب دی چې د پاره د رعایت د فاصله کتا سو دي سورۃ الفاتحه ته وګورئ، هر آیات چې یا په نون ختم شوی یا په میم یا نون دی پاخر الحمدلله رب العالمین ګورئ، او پس الرحمن الرحیم میم نون د خبره اخوادي فقیره مالک یوم الدین و ایاک نستعین المستقیم اخر کې ولد الضالین یا میم دی یا نون.
وګوره او د سي انداز باندې میم دی یا نون دی چې ما قبل تینا یاد ما قبل دی رسدا یاد تاسو ګوري رب العالمین اخر کې نون دی ما قبل یاد الرحیم اخر کې میم دی ما قبل یاد الدین تو ګوري نستعين تو ګوري مستقیم تو ګوري الضالین تو ګوري اوس کده چې الحمدلله رب العالم سید اخر کې میم راغی لیکن ما قبل تینا یشتا فاصله برابر نشو او کله جواب د دینم خسته جواب دادی چې دا جمع راغلی به اعتبار تعدد الانواع د عالم انواع دي عالم الملائکه عالم الانس عالم الجن عالم الحيوانات عالم الجمادات عالم المائعات عالم النباتات دیر عالمونه دي کنه نو به اعتبار تعدد الانواع دا جمع راغلی الرحمن الرحیم دا خبره ذهن کې یاد ساتئ الرحمن او الرحیم کې فرق څه دی آسان فرق دا دی چې د الرحمن تعلق د دنیا سره دی او د الرحیم تعلق د آخرت سره دی نو الرحمن څه معنا الله پاک به حد مهربان په دنیا کې په مسلمانانو هم او په کافرانو هم ټول ته رزق ورکړي الرحیم دا معنا نهایت رحم کوونکی گویا د خپل رحم په نهایت ته ورسي اخرت نو نهایت رحم کوونکی د اخرت کې په مؤمنانو باندې نو د رحمان تعلق د دنیا سره دی او د رحیم تعلق د اخرت سره دی دا ما چې کوم معنا وکړه د شیخ الهند سے معنا دا ډیره بهترینه معنا الرحمن څنګه ترجمه ده به حد مهربان دغه ګډیر غټ مطلب پروت دی الرحمن څنګه معنا به حد معنا په دنیا کې د الله پاک مهرباني محدود نه ده د مؤمنانو پورې به حد د کافرانو ته مرغلي ورسېږي ان شاء الله کنه او الرحیم سبحانه نهایت رحم کوونکی یعنی په آخرت کې چې په مؤمنانو باندې الله پاک ربویا کې د خپل رحم په نهایت ته ورسې کامل رحم ور باندې په خپل مهمان خانه جنت الفردوس کې داخلي ناشنا نعمتونه ورکې خپل دیدار ورکې دا ډېر خسته معنا ماته وګوره مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله خپل تفسیر معارف کې د سمانا کړي الرحمن همیشه مهربان او الرحیم دا معنا کامل مهربان دا کلی ترجمه الرحمن همیشه مهربان او البته په دنیا کې البته په دنیا کې مؤمنان کافران او الرحیم دا معنا کامل مهربان اگر نهایت مهربان او کامل سره خبره نږدې کامل مهرباني به الله پاک په آخرت کې ور باندې کې په مؤمنانو باندې زين علماء دې تعبیر کوي الرحمن عام مهربان دي الرحیم خاص مهربان دي بالکل صحیح ترجمه ده عام مهربان دي دنیا کې دنیا سره لګاو الرحیم خاص مهربان دي آخرت سره لګاو یاد ساتي دا ځینې پښتو تفسیرونه او دا شروط الصلاه او خلاصه د دې مترجمین الرحمن الرحیم وي بخون کې مهربان دا الرحمن ترجمه په بخون کې سره سوچه غلطه بخون کې خود غفور ترجمه ده تاسو شروط الصلات له نګوري یا خلاصه الته بسم الله الرحمن الرحیم کې الرحمن الرحیم بخون کې مهربان د جمعتون امامان خلق له امدسي وي الرحمن الرحیم بخون کې مهربان لکه بخون کې خود غفور ترجمه ده نو د الرحمن الرحیم څو سي ترجمه مساسو خدمت کار کړی درې یا د سوا شیخ الهند سبیری سے تعبیر کوي الرحمن به حد مهربان الرحیم نهایت رحم کوي یا الرحمن همیشه مهربان الرحیم کامل رحم کوي یا الرحمن عام مهربان الرحیم خاص مهربان بس کوڅو کوی الرحمن او الرحیم دواړه د مبالغې صيغې دي او مبالغه په الرحمن کې زیاته ده د الرحیم نو ترقی خو د ادنا نه اعلی ته کی دلته ولې دا ترتیب اختیار نشو د دې متعدد جوابونه دي یو جواب دا دی چې اصلا د دې نه مخکې الله ذکر شوی هغه د الله پاک پورې خاص دی او الرحمن هم د الله پاک پورې خاص دی ځکه د الرحمن اطلاق په غیر الله باندې د الرحمن اطلاق په غیر الله باندې لیکي نو چون کې مخکې الله ذکر شوی هغه د الله پاک پورې خاص دی او الرحمن هم خاص دی د دې وجه د دې مناسبت د وجه نه مخکې ذکر
او الرحیم چې دی دا د الله پاک پورې خاص نه دی د نبی پاک اسلام باندې راځي بالمؤمنین رؤوف الرحیم او مؤمنانو باندې رأفت کوونکی دی او رحم کوونکی. یو خبره زین کې یاد ساتي هغه دا کملګری ته خوب نه ورزي ها ملګری ته خوب ورزي چې په کلارې راي خو خوب ته وګوره څوک نه پریدو ښه صحیح ده کنه څنګه ما بل درس کې ویل چې په میدان درس کې خوب من الشیطان په میدان جنگ کې خوب هغه به من الرحمن وسوچ ورته کوي ته مهمه فائدہ درته ځینې خلک په عبدالرحمن بابا باندې اعتراض کوي چې عبدالرحمن بابا ځان ته رحمان ویلي دی رحمان خدای الله پاک پورې خاص ز رحمان حلقه بگوش ده هر عالمی که اعلا ده که اوسط ده که عالم علامه شامی رحمه الله د فتاوا رد المختار فتاوا شامی چې ورته تاغي په اول جلد 15 نمبر صفحه باندې دی بسم الله الرحمن الرحیم په تحقیق کې دا خبرې لیکلې اول جلد 15 نمبر صفحه باندې د صفحه ځان سره یاداش خپل کله وګورئ لیکلي دي وی والحق ان المختص به تعالى هو المعرف باللام دون المنكر حق دا د الله پاک پورې چې خاص دی د معرف باللام خاص دی منکر نه ورسې دي والحق ان المختص به تعالى هو المعرف باللام دون المنكر موږ ته یو ځای سو کوخی چې عبدالرحمن بابا ځان ته الرحمن ویل الرحمن ذات یو ذکر یو مولوی سی باغی ویل وی عبدالرحمن بابا اشعار ډیر خدي خدا په کې غټ نقصان دی چې ځان ته رحمان ویل دي کبیره ګناي کړی ده راغي به توجیه کوله وی دا د سی وای رحمان وای وی رحمان دی مرغی نوم وی لغت کې مالي دی د مرغی نوم دی بشکره د مرغی نوم دی ودي تعجت نشته چې موږ رحمان وای خیلی دی خسي والحق ان المختص به تعالى هو المعرف باللام دون المنكر دا موږ د کمال احتیاط تقاضا ده چې د معرف او منکر د دوړو اطلاق په غیر الله باندې ونشي نو کته چې د کمال احتیاط نبی عبدالرحمن وبکر ول نه دی ضرورت شیری دی وجه په شیر کې هغه جایز شي په غیر کې نه جایز اوس ک عبد الرحمن به د شیر وزن خرابي دی وجه د کمال احتیاط نه کار ول نه دی غستی د ضرورت شیری دی وجه يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره ضرورت شیری دی وجه نه خو غیر منصرف په معاملې د منصرف پر سره کول شي کافي شری جامع کې ويجوز صرفه للضروره او للتناسب یعنی دې کنه ضرورت دې کنه ضرورت تبيح المحظورات بهر صورت بل دا کدا الرحیم چې الرحمن د تعلق د دنیا سره د الرحیم تعلق د آخرت سره مخکې ویلي نو چې د کوم نوم تعلق د دنیا سره د مخکې ذکر شي د کوم نوم تعلق د آخرت سره د روسه ذکر شي بل دا کدا الرحیم مخکې شوی نو بیا رعایت د فواصل نه راځي ځکه موږ وی چې د هر آیت په اخر کې ی او میم یا ی او نون نو چې د ویل شي الرحیم الرحمن اخر کې نون خوراغ وی خو نشته یشتا ی بیا راغله نو رعایت للفواصل د سوره الفاتحه هر آیت په اخر کې یا میم دی یا نون دی او ما قبل تینا یاد دا ترتیب کله برابرۍ چې الرحمن مخکې شي او الرحیم وروسته شي الحمدلله په دې مالک یوم الدین الله جل شانه مالک دې د ورځې د جزا یاد ساتي دلته دو متواتر قراءتونه سو دوا یو مالک او بل ملک زموږ استاد مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله په خپل تفسیر معارف القرآن کې د دې ډېر ښه تشریح کړي لنډه خبره ده مالک او ملک دا دواړه متواتر قراءتونه نو فلهذا که په مانځ کې چا ملک یوم الدین وي او سید کډواړه متواتر قراءت البته مالک به بهتر دی د ملک دي کې اختلاف دي څوک مالک ته ترجیح ورکړي څوک ملک ته ترجیح ورکړي خو یاد ساتئ مالک عام دی او ملک خاص مالک واقدار دا عام دی بادشاہ کی دي شي غیر بادشاہ کی دي او ملک خاص دی بادشاہ ته ویل کی غیر بادشاہ ته څوک ملک وای یو زموږ تاسو پښتانه دي زموږ تاسو پښتانه د کلی مشر ته ملک سی وای نو کدا ټکه ملک شي نو ملک خو فرشتي ته وای دا فرشته ده یو دا ملک وای کنه ملک نو ملک دا خو فرشتي ته وای فرشته خو نه ده خو غلط او که ملک شي نو ملک بادشاہ ته وای زدي کې به یو توجیه ولو چې دا د دې کلی په سطح بادشاہ توجیه ولو ولکه ملک سی ورته خلک نه وي خلک ورته ملک سی
نو ملک خو فرشتي له که ملک شي سکی د کلی په صدا باچا دی کا اگر څوک بچی نه مني نه مني بهر سو ها دلتا دغه خبره زین کیا د ساتي هغه دا چې د دې مالک معنا دا ده المتصرف فی الاشیاء المملوکه کیف یشاء. تفسیر معالم التنزیل لیکلی دي، تفسیر بغوی باندې هم مشهور دي چې د مالک معنا دا ده المتصرف فی الاشیاء المملوکه کیف یشاء، تصرف کوونکی په اشیاء مملوکو کې چې څنګه اراده. دویمه معنا د مالک دا ده القادر على استخراج الاعیان من العدم الى الوجود، هغه ذات چې قادر پر ایستلو د شیانو باندې د عدم نه وجود ته، دې ته ویل کېږي مالک. اوس دلته یو سوال دی، سوال دا دی الله پاک خو مالک د هر شي دی، نو اضافت د یوم الدین ته ولې شوی؟ نو جواب دا دی چې بېشکه چې الله پاک مالک د هر شي دی، خو اضافت دې ته ځکه شوی دی چې دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې به هېڅوک مالک او ملک نه بغیر د الله پاک نه، عاجزي یا عارضي او مجازي به هم دي. آیات پاک کې چې راځي اعلان به وشي د قیامت پر ورځ لمن الملک اليوم، نن ورځ بادشاہي د چا ده؟ ټول خلک بس ټیټي، دا لوی لوی بادشاهان د زمانې ستر ټیټي دي. الله پاک خپل طرف نه وایي لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. بېشکه چې الله پاک مالک د هر یو شي، خو په دنیا کې خو 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 هر یو شي.